لغمان ولایت کې د کوچني اختر په رارسېدو سره امنیتي ځواکونو جدي امنیتي تدابیر نیولي. د اختر په ورځ کې د خلکو امنیت ته ډاډ ورکولو لپاره امنیتي ځواکونه په لویو لارو، سوداګریزو مرکزونو او ډلهییزو ځایونو کې او په لویو لارو او بېلابېلو سیمو کې خپل سیاري ګزمې او چک پاینټونه رامنځته کړي دي چې موږ همیشه دپاره شپه ورځ د دوی په خدمت کې انشاءالله او د وطن د امنیت دپاره به ټولې هلې ځلې جاري ساتو او انشاءالله هېڅکله به دښمن ته اجازه ورنکړو چې د موږ امنیت اخلال کړي. دلته به شپه او ورځ 24 ساعت وظیفه اجرا کوو. موږ د لغمان عوامو ته دا ډاډ ورکوو چې انشاءالله مطمئنه دي اوسې موږ خپل خدمت لپاره دلته ولاړ نو خپل آل ازل یې کوو شپه او ورځ ولاړ نو انشاءالله موږ له څو روح کې امتحاني انشاءالله موږ به تر هغه پورې خپل وظیفه اجرا کوو او خپل وطن ساتو. د لغمان ولایت اوسیدونکي د امنیتي ځواکونو د هڅې ستاینه کوي او زیاتوي په هر حالت کې په یاد ولایت کې خپل ولس ته امنیت تامین کړی دی. امنیتي ځواکونه انشاءالله موږ ډېر خوشحاله سو اسلامي امارات نه او ښه په وخت سره ګزمې وهي او انشاءالله خلکو ته مشکل نشته ده. هر وخت چې وغواړې بس تلیفونونه شمارې شته دي که غلې که بلې نیسي په وخت سره څوک پرمختګ کنه نشي کولی. هذه حالات در لغمان بعد اون مربوط مرکز امنیت خوب بهترین است. کل مردم از دولت خود راضی است، از مسئولین راضی است. تابال کام نه مشکل یاب شده است و نه مردم از دولت کامی تو اذیت دیده است. دغه تدابیر د اختر په ورځ کې د ترافیکي پیښو، جنایي فعالیتونو او نور امنیتي ستونزو مخنیوي لپاره رامنځته شوي دي. امنیتي چارواکي ټینګار کوي چې د اختر په ورځ کې به د ټولو خلکو لپاره یو امن او آرام چاپیریال برابر شي. برای ولایت لغمان پیلان امنیتی منظم برای ولایت لغمان بسازیم و تا ملت و مردم ما در نتیجه تامین امنیت یک زندگی آرام و آسوده داشته باشند و روزهای عید بسیار با خوشحالی سپری بکنند و در ضمن برای کسایی که مثلا از بیرون لغمان به خاطر سیاحت به لغمان تشریف میارن برای از اونا ما اطمینان میدیم که امنیت اینجا انشالله تامین است و ما در خدمتشان میباشیم. اونا به خیال راحت باید بیاین به ولایت لغمان اینجا سیاحت بکنه. د لغمان اوسیدونکو خپل امنیتي ځواکونو ته ډاډ ورکوي چې ولس به په هر حالت کې له دوی سره ولاړ وي. دي تر خپل وس هر سړی تر امنیتي ځواکونو سره کومک کوي، امنیتي ځواکونه له ولس سره کومک کوي. همدا همغږي ده چې یعنې دا ولایت په ټوله کې ټول افغانستان پرمختګ پر لور روان ده. دا نو د همدې وجه ده او همدې لامل ده. د لغمان امنیتي مسئولین ډاډ ورکوي چې هیڅ چاته به اجازه ورنکړي چې د لغمان ولسونو ته زیان ورسوي او دوی ته په اختر کې ستونزې پیښې کړي. بله، در پیلان امنیتی که ما برای ولایت لغمان ساخته بودیم در اون پیلان ما برای نیروهای امنیتی وظیفه دادیم که اینها باید گزمه ها حتما اجرا بکنن. ما گزمه های موتردار هم داریم و گزمه های پیاده هم داریم در قریه ها و قصبات و از طرف دیگه چک پاینت های ثابت هم داریم و چک پاینت های غیر ثابت هم داریم که مثلا نیروهای امنیتی رفته در یک جا آنن چک پاینت می اندازن و اونجا وظیفه خود را اجرا میکنن.